بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو زه نن چې کوم دینو فصل په ویلفیر فاونډیشن کې موجود ما زمنګ پتنګي کې چې کم پړومبي ځل باندې داسې یو غټ سنټر کولو شوی دی. موږ اوس ورځو ډاکټر بشیر احمد ترناف صاحب ته. السلام علیکم ډاکټر صاحب. وعلیکم السلام. جی دوست محمد بھائی څنګه یې ډاکټر صاحب تاسو سره دلته کې چې سلف ویلفیر فاونډیشن کې چې کوم مریضان دي جی سر نو دا تاسو سره د سونه وخت نه دي لیکن نوې څومره دي زاړه پکې څومره دي او تاسو آیا دې ته چې کوم دا علاج ورکړي کیږي جی سر دا څومره ټایم پورې تاسو ورکړي؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. دوست محمد بھائی زموږ دا اداره خو داسې ده چې دا په سیو لایف فاونډیشن په نوم باندې یادېږي او دا یو سوشل ویلفیر دی. څه شو دې سره چې کوم دي نو زیاتره پکې پور کسان هم راشي دا وی ټریټمنټ مونږ برداشت کوو. په دې کې چې کوم دی نو د علاج طریقې کار دا دی چې دا کم از کم 90 ډیز دي 90 ډیز. څه شو دې کې پیشنټ بالکل چې کوم دی نو ریکور شي. دا علاج طریقې کار دا دی چې په لومبۍ میاشت کې د دې چې کوم دی نو د باد تراپي کیږي. څه شو باد تراپي نه علاوه د چې کوم دی نو میډیکیشن ټایم په ټایم باندې. څه شو د تقریبا چې میاشت دا وته شي دا نه پس بیا چې کوم دی نو د مایند تراپي ده چې د ذهن چینج شي ذهن کې چینجز راوستلی د سره چې کوم دی نو دا احساس پیدا کولی چې یاره دا کار چې کوم دی نو دا ته غلط کې. صحیح شو نو د 90 ډیز کې چې کوم دی نو د بالکل ریکوري کیږي او موږ سره چې کوم دی نو دلته تقریبا اوس ټایم کې 20-25 پیشنټ دي. صحیح شو او جی او د دې نه علاوه چې کوم دی نو موږ سره تقریبا چې زه چې کوم دی نو د 100 پیشنټ شته د 100 بیډو ته شته اویلیبل دي او د موږ چینج چې کوم دی نو هسپتالونو په نسبت بالکل بدل دي. سیټ اپ هم ډېر ښه کړی دی. ګورو چې پیشنټ موږ سره بالکل ښه شي. زیاتره چې کوم دی نو د نورو هسپتالونو چې راشي نو هغه چې کوم دی نو علاج صحیح نه شوي واپس چې کوم دی نو هغه طرف ته تلي هغه علاج چې کوم دی نو هغه ګډوډ شوي. نو زه څوک هم چې پیشنټ راشي د هغه ته زه وایم یاره ته پوره چې کوم دی نو 3 میاشتې موږ سره دا ایډمټ کا چې دی بالکل صحیح شي. صحیح شو جی ډاکټر صاحب دلته کې چې دا کم مریضان موجوده دي د دوی د خرچي سی حساب کتاب دی آیا دا د اسپیټال د طرف نه چې کوم دی نو د سلف ویلفیر فاونډیشن د طرف نه کیږي که تاسو سره د وار نه پدې کې څوک هیلپ کوي که دا د مریضان په خپل خرچه برداشت کوي د دې باره کې لږ معلومات راکړئ. چې دې کې چې کوم دی نو زیاتره پور دي تاسو مو ویل کنه د موږ رجسټر کته شي د زیاتره پور پیشنټس راځي او دا دم دا چې کوم ایریاز دا دلته کې چې کوم دی نو زیاتره پور خلک دي نو موږ هغه طریقې سره چلیږو مطلب چې کم دی دا نشه کوي او یا چې کم دی ډیلی کم د خوراک دی نو کم از کم د 10-12 روپۍ د خوراک او چې کم دی دا نشه کوي نو چې نو زه چې بیمار راشي هغه ته پوسو کوم نو 300 روپۍ نشو خامخا کوي نو چې 300 روپۍ کوي نو 3-9 روپۍ دا شوي نو چې دغه 9-10 روپۍ موږ راکړي تقریبا 15 روپۍ پورې موږ پیشنټ ایډمټ کوو. نو چې دا 15 روپۍ په د باندې خرچ راشي نو هغه چې کم دی نو د مالی نقصانی بدني نقصانی خاندان ته ټینشن وي ځکه چې یو قسم لدی هغه ذهن د ټیک نه خبرې ټیک نه ټینشن جګړې کوي اړ یو څه په بدلږي یو ډیپریشن کې شکاري او دا نه دی بیا روسو چې کم دی نو نور نشو طرف ته لاړ شي بیا به چې کم دی نو غټه مسلې مرادي نو عمدغه لګه خرچه چې په دې باندې راشي دلته موږ ته راکړي نو د چې کم دی نو دلته چې کم دی نو د دوی ټینشن هم ختم شي مالی بدني نقصان هم ټیک شي ځکه چې هغه موږ سره بس زموږ په حوالې نو چې کوم دی نو هغه بیا ښه ریلیکس. بل دا مریضان چې کومه نشه کوي نو آیا دا د مستۍ نه کیږي که دا د مجبورۍ نه کیږي؟ تاسو سره خو به دلته کې ډېر داسې پیشنټ راشي چې هغوی نه به تاسو تپوس کوئ. جی بعضې پیشنټ چې کوم دی نو موږ ګورو که نه اکثر چې کوم دی نو زموږ دا خلک خو پور هم دي خو څه د نستۍ نه شي څه د مستۍ نه شي او څه چې به کوم دی نو دا لایف داسې ګډوډ شوي زیاتره چې کوم دی نو ټینشنز مسلې راغلي مسایل راغلي ځکه چې دونه پیسې ودې خلکو سره شته نه نو د هغه مسلو د وجې چې کوم دی نو دا شروع کړي بس بیا چې کوم دی چل نه ورځي هغه ایډکټ شي. صحیح شو نو بس دا ایډکشن چې کوم دی نو بیا دغه طریقې کار دی چې دې موږ سره 3 میاشتو لپاره ایډمټ کړي. ټیک شو ډاکټر صاحب تاسو ډېره مننه. ملګرو دا موږ سره د سلف ویلفیر فاونډیشن کوم چې آرنر دی ډاکټر بشیر احمد ترناف د هغې نه موږ چې کوم دی نو د دې سلف ویلفیر فاونډیشن کې چې کوم مریضان دوی سره موجود دي د هغې باره کې موږ د دوی نه معلومات واخیستل او زما فوخ یقین دی چې یاره زموږ را روان کوم نسل دی نو کوشش پکار دی چې دې لعنتي شي سره غیرت وکړي
د دې سیز نه چې کم دینو ځان واړی که هغه خپل سوچو کې او هغه خپل لغرا ولي نو داغه د په ذهن کې دا خبرو کې چې زما یوازې سوال نه دی ما پسې چې مرستو زما فیملی را روان دي زما بچی دي زما خزه ده زما خويندرونه دي زما رونه بیگان دي زما رشتہ دار دي دا چې په کم لعنت باندې اخته شوی منو دا زما د لپاره د یو شرم خبره ده نو زما هم دغه ملګرو ته د دې پروګرام په واسطه سره د ډاکټر صاحب د طرف نه هم زما د طرف نه هم چې ګوردی شي سره څومره غیرت کیږي نو غیرت ورسره وکي بغیر غیرت نه کیږي ځکه چې دا خرچه صرف تاسو نه ده دا تاسو د فیملی د تاسو خپل سوچ کې چې تاسو فیملی دا خرچه به د کم ځای نه برابرې کم از کم په یو مریض باندې دلته کې 15-20 هزار روپے ډاکټر صاحب وی چې زمونږ د طرف نه دا دغه کیږي ادا سي کم از کم 30-40 هزار پورې په دوی باندې دا خرچه راځي نو نن سبا سړی د 300 روپے ډېر په مشکل باندې ګټي نو 30-40 هزار روپے به د دې کم ځای نه وروړي ویلفیر فاونډیشن کې چې کم ملګری دي کم نوې راغلي دي کم نن تلون کې دي هغه سره موږ تاسو ملاقات کو دا غینه او باقاعده موږ معلومات کو چې آیا دلته کې دوی ته څونه فیسیلیټیز موجود او دوی ته د علاج په کومه طریقه ملاويږي دلته کې ما سره یو ملګری ولر دی زبر د هغه سره چې کم دینو د باره کې معلومات ته اخلم ملګری اول خورا سره خپل تعارف وکړه السلام علیکم زه پیشنټ یم دلته کې تقریبا 1 منث پوره شو او ډاکټر صاحب چې کم دی نو موږ سره ډیره خواري کوي الحمدلله دا 1 منث زما کم تیر شو ډیر مزیدار تیر شو زموږ دوه ټیم میډیکیشن دی هغه نه علاوه زموږ مورنینګ روټین هغه نه بعد حافظ به زموږ ټریننګ سیشن وی موږ ته تھراپیزم راکماینډ تھراپیزم را ترا کوي او بل د صفای خیال سخت سره مطلب صفای بساتو مطلب دا شانتي روم صفا ساتل ورس کې درې ځل لمبل او چې کوم دا میډیکیشن دی کوم د ملټي وایټامینز و سره انټي ډیپریسنټ شو دا ټول موږ په ټایم را سره کوي ډاکټر صاحب هر یو پیشنټ خپل ټایم ورل ور کوي او زه خو بالکل سټیسفای یم ان شاء الله یو منت خو مې څنګه تیر شو ان شاء الله زه هم چې روان ټریټمنټ خو 3 منت خو زه هم کوشش کوم ان شاء الله چې سو نظر د ریزلټ ډاکټر صاحب لا د دې چې کوم دغه روان دي ان شاء الله زه ډیر زر ریکور شم او ډیر خوشاله ام دي تاسو د خبرو نه ماته داسې مخصوص شو چې تخپل ایجوکیټډ کاسه ټیک شو بیا ولې په دې لعنت باندې رااله دا بس پوه نشي انسان یا ډاکټر میډیسن ور کوي ما خپل زما انجکټیبلز دغه وو کنه نو هغه ماته به ابډومینل پین کیدو هغه نه بعد بیا ماته سٹارټ شو نو هغه نه بس نه بعد بچبانه لګول ماته باډي پین کیدو عادت جوړ شو ما وزن خلاصولو خو بغیر د انجکټیبل شور یو نشه چې کومه ده بغیر د فاونډیشن نه چې د څنګه ډاکټر صاحب دی کوم یو دغه روان کړی دی دا سیدارې نه بغیر د ټریټمنټ نه کور کیږي نه بل ځای کیږي دا یو سی ډاکټر چې څنګه حافظ صاحب دی د بشیر صاحب دی موږ سره هغه نه علاوه دا مطلب دا سیټ کس چې کومي هغه دا کولی شي بل څه نشي د ډاکټر صاحب چې کوم دلته کې فیسیلیټیز تاسو له درکې نه دي تاسو مطمئنی بالکل ډیر زبردست سټیسفای دي موږ او موږ خوراک راکړي هغه نه علاوه موږ چې کوم ډیماند وکړو نه هغه ټول یو ځای شو یو کس مشر شي چې څه ډیماند موږ کړی دی موږ ته پوره کړی شوی دی په ټایم را کړی شوی دی نه بعد موږ خپل مایند فرش کول د لپاره موږ د شپې د لپاره ټایم را کوي ګنټه نیمه ریفرشمنت د لپاره نو چې زموږ زړونه نه تنګي د لپاره موږ فل اجازه ته موږ ته د نیمه ګنټه او ډیر خوشاله سره زموږ ټایم تیریږي ملګری تا کوم نشه کوله په دې لعنت باندې راوړې دي څنګه ملګرو سره په محفل کې ناسوي په بیٹو کې کې ناستې په حجرو کې کنه په سکول کې یا په کالج کې تاسو د داسې پټای جوړ شي چې داغه نه ته په دې لعنت باندې راوړې دي دا زیات نشي خو چې کمی دا چرس شو دا آیس شو آیس خو ډیر زیات نه دا خو محفل د وجونه کیږي دا انجکټیبل نشه د سیدا چې دا چاته پین کیږي یا ټریټمنټ ورته کیږي هغه ته کم پین کیږي نه وته ولګي نو هغه کې هغه ته لګ دغه ملو شونه نه بعد هغه ته پین مطلب دوباره به انجکټیبلز وته بند شي نو هغه ته پین کیږي نو هغه بار وجود بیا غوړي کنه نه بعد نو دا ارس چې کوم دي نو په خپل دانه دي کول پکار دا ما په خپل کړی دي نو ما غړ غلطي کړی دي دا زه ان شاء الله اډمیټ ما او دا امید لرم الله نه چې ان شاء الله بشیر صاحب سره زما دا علاج ان شاء الله خیر او الله وراله شفا راکړي د نور ملګرو ته د زمنګ د پروګرام په واسطه د کیمرې په واسطه هغه ته څه میسج ورکول غواړي دي دا میسج دي چې بس چې نشه کوي خو به در باندې اعتبار نه د دین نه دوری د پکې د غلا اړخته وځي پیسې به تنه ملاويږي د روپې اعتبار به در باندې څوک نه کوي لایف به تبوي د نه به څوک به جاب لساتي اس دغه دنیا کې بداسي لکه د زناور به قدر استا بني بس دون دینه غټ د غاړو شته ډیر غټ لعنت دی دا ډیر مننه ملګرو دا موږ سره چې کم دین او یو ملګرو دا غي نه موږ د دې باره کې دلته کې موږ سره نور ملګری مولا دي هغه سره موږ معلومات تنه اخلو چې را دلته کې دوی ته سونا چې کم دین فیسیلیټیز موجود دي او آیا دوی ته چې دا کم علاج کیږي نو د دې نه دوی مطمئن دي او کنه
دلته کې موږ یو بل مرګلي ته هم ورته هغې نه معلومات ملګري اول خو را سره خپل تعارف وکړه. السلام علیکم جی. زه خو د تورمزو اوسېدونکی یم، اوسېږم چارباغ کې او تورمزو سره مې دغه دی او بشیر صاحب د ډېره شکریا ادا کوم ځکه چې ما ډېره زیات 10 کاله مې تقریبا نشه وکړله او د 10 کالو کې مې دا ډومبی علاج هم دی. 2 ځله پکې سعودي ته هم لاړم چې سکل مې جي واپس رالم بیا به مې پې شروع کړه. اوس بشیر صاحب سره او حفیظ صاحب سره مې دلته وخت تېر کړ، 3 میاشتې مو سره تېرې کړې. نو انشاءالله دا مې امید دی د الله نه چې ډېر لکه سیټ شوی یم په دې چې ما د 6 میاشتې مې وشو چې دې کې ما ته سیرګټ هم نه دی څکلی جي. نو زه نورو ملګرو ته هم دا خواست کوم او دا کوم چې دوی ته هم لکه اوس ویم لکه دې ځای نه پرون تللی یم که نه جي. نو د نورو ملګرو لمزي پرون ډسچارج شوي دې ځای نه جی 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 بیا خو مبارک شه، تاسو ته مبارکي درکول دي. خو کوشش وکړئ چې لکه دې لعنت سره تاسو غیرت وکړئ نو تاسو به ټیک شئ که نه. تاسو د دې ځای نه لاړئ او دلته کې ډاکټر صاحب خبره چې یاره لکه دې ځای نه کوم مریض ووته نو هغه خو بیا موږ سره څه دغه نشته که نه. خو کوشش وکړئ چې تاسو لکه په خپل هم غیرت وکړئ او باقي ماحول کوم ماحول کې چې ته کېناستې تا ته خو ملګري څه فایده نه درکوي، تا ته خو الټه نقصان درکوه، ستا زندګي تباه شوه، ستا د فیملی زندګي تباه شوه. دغه شي سره به غیرت کوي. دلته کې ملګرو موږ سره نور ملګري چې کوم دی نو موجود دي، موږ به هم د هغوی نه لږ دغه اخلو معلومات پتې اخلو چې هغوی ته آیا دلته کې دوی ټایم تېر کړی دی که په بار دغه کې یا د نورو کم سنټري دي په هغې کې په دې کې دوی ته څونه فرق دی. اول خو را سره خپل تعارف وکړه. السلام علیکم. زه زما نوم کریم الله، د وخت کې نشې نه پاک مریض. او موږ دلته حفیظ صاحب سره او بشیر صاحب سره علاج کړی 3 میاشتې او ډېر ته خوشحاله یو. او باقي به موږ داسې کوو چې یو باروز کم یو کس ډسچارج کېږي او چې چا سره څه د وسه کېږي اوري چې سم وي دا نه چې دا 2000 3000 اوري او باقي چې زموږ څونه خپل ملګري دي ټول به که خیر دلته راولي ځکه چې دا د ښه کولو ځای دی اوري بدلولو دپاره نه دی. باقي دوی خو ټول عمر په نشه کې تېر کړه اوري. لاول ما څوک به چا کره لاړ شي وایي دا پلانکې پوډري راغی، کور والا د چا کره لاړ وایي دا پلانکې دغه دی که نه اوري. چا سره به سترګې نه شي لګولې، پیسې به خپلې خرابې، هر څه به خپل کې د بدې به د بل شي اوري. موږ دوی سره دلته 3 میاشتې علاج وکړو، ماشاءالله خدای پاک د هر څه نه بچ کړي. ماشاءالله ملګرو دا موږ سره بل ملګری مو هغه هم چې کوم دی نو د دې لعنت نه الله پاک خلاص کړی دی او الله پاک د دې نورو ملګرو ته هم چې کوم دی نو همت او طاقت ورکړي چې دوی هم دې شي سره غیرت وکړي. ملګرو دلته کې چې کوم دی نو جی د یو بیمار نوم چې کوم دی نو رخصتي ده مطلب چې د ټایم پوره شو د دې نو دی یو پروګرام کوو چې د پروګرام سره دوی چې کوم دی نو مایند تراپي لګو شي، ذهن چینج شي چې دا یو قسم له تاسو نوې ژوندګي ملو شو صحیح شو کنه. دا چانس بار بار نه ملاويږي، دا یو چانس صحیح شو. ته به کوشش کوي چې بیا داسې ماحول نه ځان وساتې چې بیا دغه طرف ته لاړ نه شي ځکه چې دا چانس ډېر کم ملاويږي. دې نه علاوه چې کوم دی موږ سره دا دغه بني د ارسلان به دی دی بننځي نو در لپاره موږ دا سپیشل پروګرام کړی دی، تاسو کې دې شه د څه خبرو کې. ها ملګرو دلته کې د دې سنټر نه چې کوم ملګري ننځي نو یقینا خبره چې په هغوی باندې به نن د اختر وځي. که دې سوچو کې نو دې خپل مستقبل طرف ته واپس روان دی، خو د فیملی چې نن کومه د په انتظار ده نو زه وایم چې انسان د مور نه څنګه پیدا شي نو هغه انتظار د بیا جوړ شوی دی، دته یو نوې ژوندګي ملو شوه. نو موږ به دې ملګري سره خبرې کوو. ملګري اول خو زه تاسو ته مبارکباد درکوم، تاسو ډېر مبارکباد مستحق یې. بل ستاسو د ځوانیت او ستاسو دغه ته چې وکتل نو خدای شته زه خپله خفه شوم، زمونږ هم کشران دي. څه وجه وه؟ زما نوم ارسلان دی، د تورنځو اوسېدونکی یم. بس جي داسې د ماحول وجه راشي د هغې په وجه بس نشه م کوله او ډېر خراب وم. دوی راوستم، حفیظ صاحب دی، بشیر صاحب دی او د دوی ډېره شکریا ادا کوم. یو نوې زندګي یې راکړه او انشاءالله بس بیا به نه کوو. دلته کې طریقې کار نه ته مطمئن نه دلته کې چې دا کم طریقې کار دی او دا کم علاج ستاسو روان دی نو د دې نه ته څو فیصد ته مطمئن یې؟ زه ته 100% مطمئن یم او دوی ما سره ډېره خواري وکړه. دلته کورس 3 منث دی او زه په 2 منث کې کور کړم او مایند تراپي یې راله ډېره ښه وکړه او الحمدلله اوس ټیک یم. ماشاءالله ماشاءالله. ملګرو دا د ارسلان بی چې کوم تاثرات هغه ستاسو ته د کیمرې په نظر باندې رال دل سره موږ یو بل ملګری هم دی، هغه هم د دې ځای نه
غالبا چې ډیسچارج شوی دي نو داغه د فارم د خوشاله خبره ده ملګری اول خو را سره خپل تعارف وکا او د دلته کې چې کوم علاج تاسو جاری او شو او ته د دې زنانن روانه پتا باندې یقینا د اختر خوشحالي روانه ده ته چې کور ته ورځې نو داغه د فرته یو نوې جن تایوړ د دین سونه مطمئنه زه سرجی د دنیا ډیر زیات مطمئن یم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زه جی د بازو زیارت کلی اوسیدونکو او لبای ټیکنیشن یم جی زه جی په آی سو باندې راختم دا جی ډیر خراب نشه ده او د ټریټمنټ نجی د حفیظ صاحب او د بشیر صاحب نه ډیر مطمئن یم او الله پاک لاک لاک شکر دی چې زه ډیر خوشاله یم چې زه دلته رالم علاج لپاره د دوی د میډیسن د دوی د رول د دوی د ډیسپلن د ارس نه جی ډیر مطمئن یم او نن ډیر خوشاله یم چې زه چې سبا لاړ شم نو بل ته هم نصیحت کوم چې یاره تا نشه مه کوئ او کو زه نو هلته ټریټمنټ کوئ ځکه چې ډیر ښایسته رول یې دوی او ډیر ښایسته ډیسپلن ته جي مننه ورو خود دا راته وایا چې په دې نشه کې تاسو ته کم سکون ملاويږي په عام ژوندۍ کې سکون ملاويږي او په دا نشه چې تاسو کې په دې کې تاسو ته سکون ملاويږي یاره جی زه خو به دویم چې دا نشې دا جون چې کم دی دا ډیر زلالت جون دی او ډیر خراب ژوندۍ چې کومه تیر کړې ډیر خراب پاغي باندې اوس تومانیو جی او د نوې جون نه ان شاء الله جی ډیر مطمئن او خوشاله جی ماشاءالله دا هغه ملګرو چې کوم د دوه کس نن د دې زنه ډیسچارج کیږي ان شاء الله دا یو وخت راشي چې موږ به دا نور ملګری چې کم دي د دې زنه ډیسچارج کیږي نو دا غوي په خوشاله کې به موږ داسې د دوی بشیر صاحب یو پروګرام بکی هغه له بیا راځو دلته کې موږ سره یو بل ملګری مولار دی موږ به دا غنم معلومات اخلو چې آیا هغه سونه ټایم نشه کړی دا او کم قسم نشه به کولا او سو وجه دا غي وجه مین وجه معلومول پکار دي بل زما د ادارو ته د خپل پروګرام په واسطه سره یو ریکوست کومه چې دا شی تاسو ته خپته لګي چې دا اویلیبل دی په هر ځای کې ملاويږي نو تاسو په سکول والا پسې مزه تاسو په هغه ځای پسې لاړ شئ چې کوم ځای نه دا شی را روان دی دا کوم ځای ملاويږي تاسو له دغه اکشن پکار دی دا خو غریبانان دلته کې لکه مطلب دا چې چا د مجبورینه چا د مستینه خو د مستینه زم چې زیات تر د مستینه د مجبورینه څوک نه کوي نن سبا د خودکشي یو رجحان جوړ شوی دی زیات تر په جیلونو کې ابل او زغه ماشوم هم خودکشي وشو پرون په مردان جیل کې هم داسې یو خودکشي کې شوی دی نو خدا نه خواسته دا زمونږ مستقبل دی را روان مستقبل د لپاره د خلکو ته زمونږ سترګې دي که دوی په دې لعنت باندې اخته شو نو زمونږ د دین کم رستو کل چې کوم را روان دي که ماشومان دي 2 سالورو کالو هغه چې زمونږ عمرونو ته یا دوی عمرونو ته راځي او په ډېر سخت زلالت کی نو مهرباني وکړئ تاسو ادارو والا ته هم د خواسته هم د دې پروګرام په وساتت سره چې تاسو مهرباني وکړئ چې دا شی د کم ځای نه روچتيږي نو هغه کسونی سي د دې خلکو زیاتې نشته د دې خلکو دغه نشته دوی سره ظلم دی دا د مجبورینه لګیا دي د مستینه هم لګیا دي خو د مجبورینه هم لګیا دي دلته کې به د مرګن موږ معلومات اخلو چې آیا دوی ته په دې هسپتال کې څومره پورې فائدې ورکړې شوې دا علاج د دوی کومه طریقه باندې وشو په بهترین تور باندې وشو څنګه دا ملګری اول خو سره خپل تعارف وکړه بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم زما عبد الواحد نوم دی د تورمزو چارباغ اوسیدونکو ما او چرس به مسکل سرجی بس سیو لایف فاونډیشن سره مې تعارف وکړ دلته علاج د پاره راغلم د بشیر صاحب او د حبیب صاحب په تعاون باندې سرجی دلته موږ رالو او ډیر خبر پور علاج زمون کېږي الحمدلله هر څه مکمل ملاويږي شکر الحمدلله هر څه برابر دي او بس نشبم کوله د ماحول د وجې نه زمونږ داسې یو کلي کې ماحول خراب د هغې د وجې مونږ دغې طرف ته مایند تلو چې بس مونږ به چرس کله دغه چرس به کول جبل نشم نه کولی چرس چې اوس کل نو سونه ټایم دی اوس کل او راوړې دی ولې یو 3 کاله مې اوس کله راوړېدم پیدا شي د یو څو یارانو دوستانو د وجې چې بس هغوی سره به کېناستم پاسېدم ګرځېدم به ورسره شپې د ورځې داسې بعضې اوقات کې به ورسره چې ټایم به راته میلاو شو ورسره به کېناستم پاسېدم نو د هغوی نه ما هم غلط پن واخیستو زما دا خوښ دی چې کوم ملګري نشې تماشې کوي چې هغوی سره موږ دوباره نه میلاوېږو نه ورسره کېنو نه ورسره دغه خبرې شیر کوو نه ورسره مایند کوو زموږ الحمدلله پوره عزم دا عزم دی چې د دې نشې نه زموږ انکار دی نن چې ته د سنټر ته رارسېدل نو دا هغه ملګرو راورسولې که نه په خپل دغه باندې راورسېدې په خپل دغه سره راغلی ما مایند سره جي بس دوی سره مې یو ځل تعارف شو چې زه به راځم انشاءالله د هسپتال نه به زه علاج کوم خو بس داسې وشو چې دوی په خپل ادارې نه په خپله په موږ پسې راغلل او دوی دلته راوستم علاج دپاره الحمدلله زه د دوی نه ډېر مطمئن یم او علاج خبرپور کېږي میډیسن هم برابر ملاوېږي خوراک کھانے پینے هر څه برابر دی هر څه بې ډسپلن دی جی
مننه وروه قدرمن چې ملګرو دا د ډاکټر صاحب دلته کې چې کوم د دوی د سټاف ممبر دی اوس موږ هغې طرف ته هم ورځو د هغې نه په دې باره کې موږ معلومات اخلو چې آیا هغوی سره دا کم پیشنټ موجود دي دوی دې خلکو سره رویه څنګه چلی دي کې به بعضې کسان چې هغه به د دې مریضانو رویه د خپل سټاف ممبر سره هم ډېره سخته وي هغه به موږ کوشش کوو چې دوی نه به دا معلومات کوو چې آیا دوی دا مریضان په کومه طریقه باندې ګایډ کوي ملګري اول خو را سره خپل تعارف وکړه او د هغې نه بعد راته دا ووایه چې تاسو په دې سنټر کې دا کم پیشنټ تاسو سره موجود دي نو دې کې خو د کم عمر هم دي او بزرګان هم پکې دي ما پکې وکتل چې لکه ډېر پکې سپینګیري دي نو آیا د دې رویه کې او ستاسو په رویه کې څونه پورې تضاد راځي بل د دې ځای د علاج چې کم دی د نورو په سنټرو په لحاظ باندې زه وایم چې ډېر بهترین علاج دی راتلونکي مستقبل دپاره کم چې د دې ځای کې ملګري ولا دي او دې ځای نه نن ډسچارج کېږي دوی ته به څه ویل غواړي او دا کم چې بار خلک په دې لعنت باندې اخته شوي هغې ته به څه ورکول غواړي میسج السلام علیکم زما نوم حفیظ احمد دی د ترنو علاقې سره چا سره تعلق ساتم نو تاسو خبرې وکړې ډېرې مشرانو هم ډېرې خبرې وکړې تاسو کم مریضان زموږ نه روان دي هغوی هم ډېرې خبرې وکړې نو داسې پکې څه پاتې نه دي خو زه به ده ووایم چې یاره دا کم مریضان چې دلته علاج وکړو دوی زموږ خوارۍ ته وګوري دومره محنت ته وګوري دلته مونږ میډیسن ورکوو لکه دلته مریضان راشي که نه داسې مشران راشي چې هغوی وایي چې یاره دلته یا علاج نه کېږي یا دا نه کېږي یا نه کېږي زه په خپله پېښور کې ما ډېر وخت تېر کړی بچپن نه زه دې پیل کېم بچپن نه دې پیل کوم اسپتالونو خبرې نه پکار خو لکه داسې ماحول دی چې مشران پکې نشه کوي د اسپتالونو چې کم مشران یې هغوی لګې نشې کوي تماشې کوي پېښ شوي نو مریض نه ټیک کېږي کم چې د سټاف ممبران دي هغوی نشې کوي ممبران چې کم دي هغوی نشې کوي لګي مریضانو سره ناستي مریضان دننه په تالو باندې ناستي دوی ته بار ناستي نشې کوي نو ما یو سوچ داسې راغی یو ذهن داسې راغی مې یاره خدای پاکه چې داسې یو فیلډ وي چې زه ورته لاړ شم او زه د دې کم بېوسې دوی په سر باندې لاس راکاږم هغه بس داسې یو سوچ جوړ شو داسې دغه جوړ شو چې بس خدای پاک همغه سوچ راوست دغسې رالم اوس دوی خبرې وکړې دوی ته دونه خدمت او دومره دغه چې بس ما غونډه زندګي دوی ته وقف کړې ده ماشاءالله دا موږ سره د سټاف چې کوم ممبر و حافظ صاحب د هغوی تاثرات تاسو واورېدل ملګرو نشه یو ډېر غټ لعنت دی څومره چې زموږ نه وس کېږي زموږ کشران زموږ مشران په دې لعنت باندې اخته شوي دي موږ هغوی سره کینو د دې خپل پیریډ ورته ورکو خپل ټایم ورته ورکو بل زموږ مور پلار له هم پکار دي چې هغه د بچي نه تپوس وکړي چې بچي ته کم خواته لوې ناوخته ولې رالی یا بچی سره یو داسې یو قیمتي سیس په لاس کې وویني د هغه نه تپوس وکړي چې بچي تا سره دا قیمتي سیس د کم ځای ما تاله دونه پیسې درکړې وې دا شی د کم ځای نه راغی مثال زه تا د 10 روپۍ درکوم تا سره دا شی د 100 راغی دا د کم ځای نه راغی زموږ مور پلار له هم پکار دي چې په خپلو بچو باندې نظر واچوي په خپل چاپېرچال باندې نظر واچوي ملګرو دلته کې موږ سره چې کم نن ارسلان به د دې ځای نه په رخصتۍ باندې روان دي د هغوی والد محترم صاحب موږ سره دلته کې ولاړ دي موږ به د هغوی نه تپوس کوو چې نن د هغوی څه تاثرات دي او یقینا چې د هغوی په مخ باندې ډېره ښکلې خندا او ډېره ښکلې خوشحالۍ مقام دی السلام علیکم جی السلام علیکم جی زما نوم عبدالرحمن دی او د تورمزو د خټکورو تورمزو نه سره تعلق ساتم زما دا بچی محمد ارسلان چې کوم دی د موږ ته اندازه نه وه چې دی دا شی کوي خو چې کله راته پته ولګېده دا ښه خبره دا شوه چې موږ د سیو لایف فاونډیشن سره دې سره دغه وکړو او هغه دوی راوسته او بیا مطلب دا چې هغه د دوی د ښه دغه په وجه باندې چې کوم دی هغې ته ډېر زر ټریټمنټ میلاو شو دلته موږ وکتل چې دلته مطلب د هغې علاج هم ډېر صحیح وشو او د هغې ته نور سهولیات هم ډېر زیات میلاو شو او میلاویږي ورسره او زه دا ستاسو په وساطت سره مطلب یې د ادارو ته دغه ته خواست کوم چې دې فاونډیشن سره څوک هم چې زما د هغه اوري نو دې فاونډیشن سره چې کوم دی عطیې زکات دا هر څه چې کوم دی دا ورکول پکار دي ځکه چې دې لایف جوړوي د هلکانو ماشومانو د دغه دوی لایف جوړوي نو دوی له پکار دي حکومتو له پکار دي چې هغه دې سره څه ناڅه امداد وکړي موږ به خپل هم کوشش انشاءالله چې موږ په خپل هم ورسره څه ناڅه امداد کوو ځکه چې زموږ بچی د دې په ذریعو باندې الله تعالی روغ کړو او زه د دې ډېر شکریه ډاکټر صاحب شکریه ادا کوم د حفیظ صاحب شکریه د ټول سټاف شکریه ادا کوم چې خدای پاک د دې له نور هم دغه ورکړي طاقت او دغه ورکړي چې هغه دې دغه شان دغه شروع کړي او خصوصي طور سره د پولیس ډپارټمنټ د چارسدې پولیس ډپارټمنټ د دې نه زه غوښتنه کوم
چې په تورمزو کې خټ کورونو کې تورمزو کې دا شی خرڅیږي ډېر څنګه چې تاسو فرمایل د خرڅولو والا پسې وګرځئ چې دا خرڅولو والا چې کوم دی دا رونیسئ چې دا هلکان د افغانان هلکان زما دا بچی چې کوم دی دا BSc تعلیم دی ده او دې شي ته چې کوم دی همدغه یارانو دوستانو یا دې دغه اعلان کې خو په کمیونیکیشن سیستم باندې ښه پوهې دی په هغې او دې چې کوم دی نو ولګېد نو مهرباني وکړئ هغه کسان ونیسئ او دغه مطلب او خاص کر دې ادارې سره امداد کول پکار دی ډېره مننه ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب تاسو راشئ لږ رازوم د ارسلان به چې کوم والد صاحب نو هغوی نن یو ډونیشن ورکوي ډاکټر صاحب ته زموږ د دې پروګرام په وساطت سره تاسو کتی شئ چې ډاکټر صاحب تاسو څه تاثرات دي زه خو ماشاءالله دوی نه ډېر زیات خوشحاله شوم د انسان پته نه لګي خو دلته موږ چې کوم څومره کوشش کوو تاسو ته پته لګي دا یو سوشل ویلفیر اداره ده او چې داسې کسان راشي موږ سره لږ لږ امداد وکړي نو دا لږ لږ امداد چې کوم دی دا د موږ لپاره ډېره غټه خبره ده صحیح شو که نه نور څه نه کم از کم راشن راوړي له 100 روپۍ راکړي نو دا د موږ تاسو ته مې وویل که نه چې د یو انسان زندګي جوړول دي که نه نو چا چې یو انسان زندګي بچ کړه داسې سوچ هغون انسانیت زندګي بچ کړه دا ډېره غټه خبرې دي صحیح شو او دا زموږ چې کوم دی مسلمانانو دا یو ښکلې عقیده ده که نه ځکه چې دا انسان چې کوم دی نو په دې نشي حالت کې وفات شي او هغه کلمو نه یو توبو نه باسي نو ډېره غټه خبرې دي بیا که نه نو د دې لپاره دا زه دوی دغه نه ډېر شکرګزار یم چې د نورو لپاره زموږ د امداد وکړو او د دوی په موږ دا علاج جاري وساتو ډېره مننه ډاکټر صاحب دلته کې چې کوم دی نو موږ سره حافظ صاحب هغوی ته هم دی یو خپل د طرف نه یو دغه ورکول غواړي د دې پروګرام په وساطت سره حافظ صاحب او تاسو ټولو ته زه مبارکي ورکوم یو عجیبه غوندې کې ماحول دی یو ښکلی شانتې ماحول دی تاسو وکتل چې کم خوشحالي مونږ ته دلته کې نن میلاو شوه نو یقینا دا ډېر د یو وړ خبره ده تاسو زه ټولو ته د خپل پروګرام په وساطت ډاکټر صاحب تاسو ته د ملګرو ته ارسلان بهي ته ټولو ته مبارکي ورکوم ډېره مننه ډېره مننه تاسو ډېره مهرباني ملګرو یقینا چې دا یو خوشحالۍ مقام دی یو د اختر خوشحالي ده کوم چې دلته کې مونږه منع وکړه دا ملګري روان دي په ډېر یو عجیبه غوندې کې انداز یو ډېر ښکلی انداز باندې خو زما د والدینو ته هم یو درخواست دی چې تاسو دا بچي د دې ځای نه بوځئ نو مهرباني کوئ چې په دې خپلو بچو باندې ډېر ګهره نظر واچوئ 100% ستاسو د محلې ستاسو د کلي ماحول خراب وي خو ستاسو ماحول به تاسو په خپله ټیک کول غواړئ نو مهرباني وکړئ د دې خپل پروګرام په وساطت تاسو زموږ مشران یې چې تاسو موږ ته نیغه لار وښایئ موږ به په نیغه لار روان یو که تاسو په موږ پروا نه ساتئ نو موږ یې زموږ مشران په موږ پروا نه ساتي پرېږدئ چې موږ روان یو بس د هغوی هم زندګي تباه ده او زموږ هم تباه ده خو مشرانو زه ورته بیا یو ځل بیا یو اپیل کوم چې د دې خپلو بچو په سر باندې تاسو په خپله لاس کېږئ چونکې هغه د بچو پلاران مې ده خو به هر حال د خپل مور پلار بچو سره ډېره زیاته مینه ما دغه یو څو ماتې ګوډې خبرې وي او اوس ماته اجازت راکړئ ستاسو ورور ستاسو ملګری دوست محمد تنها ته او ډاکټر صاحب ته د ټول سټاف ته د ټول پیشنټ چې زما څومره دي دوی ته زه چې کوم دی نو مبارکي ورکوم ډېره مننه